معلم، انجینر، ډاکټر، ساینسپوه، انجینر، ډاکټر، معلم، ډاکټر، معلم، انجینر، ډاکټر، انجینر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، دغه ویډیو مې په میډیا کې ولیدله، نو کپي مې کړه. غوښتل مې چې یو څو خبرې د دې په اړه در سره وکړم. لومړی دغه ویډیو وګورئ، بیا یو څو خبرې کوو. دغه ویډیو تاسو ولیدله، یو معلم د هغې ماشومانو نه پوښتنه کوي چې ته په آینده کې ځان څه شی جوړول غواړې؟ نو یو وایي زه معلم ځان جوړول غواړم، بل وایي ډاکټر ځان جوړول غواړم، او بل وایي انجینر. خو اصلي خبره په دې کې دا ده چې دغه ویډیو چا نشر کړې وه په میډیا کې، نو د دې سره یې خندا لګولې ده. د دې ویډیو کې د ماشومانو د خبرو سره یې خندا لګولې ده. د ماشومانو په دې خبرو باندې یې فسخن وهلی دی، خندا یې ورسره لګولې چې دا یو ډېر بد کار دی، یو ډېره بده خبره ده. موږ افغانانو کې، خصوصا په پښتنو کې، دا یو ډېر بد عادت دی چې موږ د دې په ځای چې خپل ماشومان تشویق کړو، هغوی ته جرأت ورکړو، هغوی ته همت وښایو، موږ همیشه د خپلو ماشومانو هغه جرأت او د دوی همت موږ وژلی دی چې دا د ماشوم لپاره ډېر لوی تاوان دی، ډېر لوی زیان دی د ماشوم لپاره، چې دا موږ په خپله په لوی لاس باندې کوو او د خپل ماشوم نه هغه جرأت او همت اخلو. د اسلام له نظره هم دا دی چې ماشوم ته باید لوی همت وښودلی شي، لوی جرأت ورته وښودلی شي. ماشوم که یوه خبره وکړي، ته یې باید تشویق کړي چې هغه د سبا د دوو خبرو جرأت په ځان کې پیدا کړي، د دوې خبرې کولو طاقت ولري. که نن د موږ ماشومان، اکثریت د موږ داسې وي چې یو ماشوم په مجلس کې خبرې وکړي، یو دا چې بېادبه او بېځایه وغږېږي، هغې نه خو منع پکار ده. یو دا چې د موږ ماشوم یو خبره وکړي نو موږ ورته غوسه کېږو، غلی شه، ته مه غږېږه، ته وړوکی یې. نو د ماشومانو نه هغه جرأت، هغه همت موږ پخپله اخیستی. که وهو یې داسې وهو چې هغه د ده هغه جرأت او همت ورسره ختمیږي، او که خبرې ورته کړو په داسې لهجه خبرې ورته کړو چې د ماشوم نه هغه جرأت او همت موږ د منځه وړی دی. تر 10 کالنۍ پورې خو حتی د ماشوم وهل په فرض لمانځه باندې لا نه دي روا. فرض لمونځ چې ماشوم نه کوي ته یې نشي وهلی، نو بیا په یو چټي خبره باندې، بیا په نه خبره باندې وهل د ماشوم، دا خو ډېره بده خبره ده. او دغه رقم موږ د ماشومانو جرأت په یو عادي کار باندې، حتی د لاس ته د اوبو اچولو باندې دومره د ماشوم جرأت له منځه وړو چې مثلا دومره غوسه ورته کوو چې لاس ته اوبه څه رقم اچوې، اوبه داسې واچوه او داسې واچوه، او دومره ورته غوسه کېږو چې د ماشوم همت هر څه د منځه وړو. او دغه رقم که یو ماشوم خبره وکړي په هغې باندې پسخند وهو، په هغې باندې خندا کوو، نو د هغه ماشوم همت د منځه ځي، چې دا د ماشوم لپاره ډېر لوی تاوان دی، لوی زیان دی. یو ماشوم که نن ورځ یو پیاله په لاس کې پورته کړي، نو ته یې باید تشویق کړې، اوهو ماشاءالله دومره تکړه شوی دی، پیاله یې پورته کړه. سبا ورځ دغه ماشوم بیا لوټه پورته کوي، بله ورځ بیا هغه بشکه پورته کوي، نو د ده د همت سره د ده قوت زیاتېږي، هم ذهني قوت هم د وجود قوت. اما که دی نن بشکه پورته کړي، ته یې مه پورته کوه، ته ماشوم یې، ته یې نشي کولی، تا ته چا وښوده، ته چا وغږولې، دا خبرې د ماشوم لپاره، بیا د ماشوم سبا د لوټې پورته کولو همت نشي کولی، بیا سبا د پیالې پورته کولو همت نشي کولی. نو ماشوم ته باید لوی همت وښیو. نبی علیه الصلاة والسلام یو خاص خادم لیده چې و حضرت انس رضی الله تعالی عنه، 10 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي په دې 10 کاله زندګي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موته یو کار چې ما کړی دی داسې نه دي راته ویلي چې ولې دې دا کار وکړو، او که مې یو کار نه دی کړی داسې نه دي راته ویلي چې ولې دې نه دی کړی. په 10 کاله زندګي کې په ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کار نه دی لرلی چې ولې دې دا کار وکړو، ولې دې دا کار نه دی کړی. انس رضی الله تعالی عنه ماشوم و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت یې کړو. نو یو طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی اخلاق ثابتېږي د دې نه، او بل طرف ته د ده هغه د ماشوم تربیه او روزنه ثابتېږي چې د ماشوم تربیه یې په څه رقم ته کوله چې په 10 کالونو کې ده ته داسې خبره نه ده کړې تر څو هغه ماشوم کې جرأت او همت پیدا شي، سبا د علم په رسونه کې، سبا د دین په دعوت کې او اسلام ته په پیدا رسونه کې دی
د چا نه ویره او ترخه او ډار ونه لري. زموږ یو ملګری و، هغې خبره کوله، وایي ما ته خپل استاد خبره کوله، وایي د طالبۍ کې به ما ته استادانو دا خبره کوله چې همت دې باید لوی وي، لوی همت ولرئ. نو وایي ما په هر وخت د ماشومتوب نه دا فکر کوه چې زه به انشاءالله ټولو دنیا ته دین رسومه. دی یو داعي د دین و، تبلیغي و. نو هغه استاد موږ ته خبره کوله چې د ماشومتوب نه د ما دا فکر و، نو الله جل جلاله راته دومره توفیق راکړی چې تقریبا تر 90 پورې ملکونو ته د ما د دین د دعوت لپاره سفر شوی دی. تر 90 ملکونو پورې د دین د دعوت لپاره د ما سفرونه شوي دي. نو یو انسان چې لوی همت ولري، د ماشومتوب نه که ماشوم ته لوی همت وښیو نو هغه همت ته الله رسوي. امام غزالی رحمه الله هغه لیکي، وایي ذوالقرنین چې الله جل جلاله لویه بادشاهي ورکړې وه په دنیا کې، په ټوله دنیا وګرځېده، مشرق نه تر مغربه، د شمال نه تر جنوبه یې سفرونه وکړه. د ذوالقرنین په باره کې لیکي، وایي ذوالقرنین ماشوم و، هغه چې ماشوم و یو ورځ مور یو ځای ته یوړو، د بادشاه یو کوټه وه لکه نن سبا موزیم چې ورته ویلی کېږي، داسې یو ځای و، هلته تاریخي اثار راجمع شوي وو، تاریخي اثار ایښي شوي وو. وایي مور هلته د ځان سره بوتلو، نو بیا یې ذوالقرنین ته ووایي په دې کوټه کې یو شی ځان ته انتخاب که. نو وایي دی ګرځېدو د بادشاه په تخت باندې لاس کېښی، وایي دا غواړمه. نو مور یې ورته ووایي چې ته دا پرېږده بل شی وغواړه. بیا یې په هغې باندې لاس کېښی، درې ورځې بیا هم هلته لاس کېښدو. نو هغه د صنایعو او د هغه موزیم چې کوم ساتونکی و هغې ورته ووایي د هغه همت دی، الله جل جلاله به یې دې ته رسوي. نو الله جل جلاله هغه خپل همت ته ورسوه. همت په انسان کې داسې یو پټ قوت دی چې انسان ترې نه خبره دی، خو که یو انسان دغه قوت ولري نو داسې عجیبه او نادره کار ترسره کولی شي چې انسان یې فکر هم نشي کولی. یو کتاب کې یو واقعه راخلي، یو کس و، دی په اصل کې په ذات خود ډېر همتي سړی و، عادت یې همتي و خو لیکن همت یې پېژنده نه. یو ورځ بادشاه ته ورغی، بادشاه ته یې ووایي بادشاه صاحب همت څه معنی؟ نو بادشاه ورته ووایي د دې همت معنا هلته درته کومه چې دغه ونه د بیخ نه راته وکښې. ده ورته ووایي ونه د بیخ نه ولې نشم کښی؟ دا ونه خو د بیخ نه خیږي. داسې نه و چې ونه نشم کښی، عادت یې همتي و، نو همت یې لوی و چې ونه کښلی شمه، خو لیکن د همت په معنا باندې خپله پوهېده نه چې دا څه شي ته ویلی کېږي. نو بادشاه ته یې ووایي بس دا ونه د بیخ نه کښم چې بیا درته روشم دا به راته ښایې. نو ونې ته روان شو، ونې ته داسې متوجه شو، وایي دا ونه به څنګه نشم کښی، داسې ښکته پورته ونې ته ګوري چې دا به څه رقم وکښم، څنګه به وکړم. وایي ونه درابرې چپه شوه، چې چپه شوه نو بادشاه ته راغی، وایي بادشاه صاحب ونه خو هغه د چپه شوله، نو اوس یې د همت معنا راته وکړه. بادشاه ورته ووایي چې بس دا د همت معنا وه. همت دې ته ویلی کېږي بس چې ونه د بیخ نه وباسي. نو موږ باید خپل ماشومان د ماشومتوب نه لوی همت ته عادت کړو. دې ته همت نه ویلی کېږي چې یاره لوی موبایل ورته واخله، په چکر یې عادت کا، خپل ساه را یې پرېږده، خودسري ورکړه. نه، دین ته یې وهڅوه، دعوت ته یې وهڅوه، تعلیم او تربیې ته یې وهڅوه. هغه چې یو ورځ په مکتب کې په مدرسه کې کامیاب شو، هغې ته یو ښه جوړ کلي واخله، د هغه استاذ ته یو ښه جوړه کلي واخله. امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه زوی هغه چې کله قرآن کریم ختم کړو، د هغه استاذ ته یې 1500 درهم انعام ورکړو، او د مدرسې استادانو ته به یې تحفې ورکولې چې د ده زوی ته یې سبقونه ویل. نو دغه ماشوم ته وستایه، هغه ته تحفې واخله چې استادان یې وویشي او ده ته تحفې ورکړه. نو په آینده کې دی کوشش کوي چې بیا په مکتب کې کامیاب شي، بیا کامیاب شي، بیا کامیاب شي. نو د ده عادت کامیابي جوړېږي، بیا به ناکامي په ده باندې بده لګېږي، بیا ناکامي ته دی زړه نه ښه کوي، دی به هر وخت کامیابي. اما که یو وارې کامیاب شو، ته ورته یې چې څه کامیاب شوی یې؟ پلنکی هغه ست شاګردان د سره وو، هغې نه کامیاب شوی یې؟ دا خو څه تره نه ده، یا د بیخي په خبر هم نه یې، یا د ځان هم نه دی په پیاولی، په ماشوم خبر هم نه یې چې هغه څه شی وایي او څه نه وایي. نو دا د ماشوم سره خیانت دی، دا د ماشوم په حق کې ډېره لویه جفا